مطلب هم دغه دی که وژه کېږي که ټکوه کېږي نړیوال د په کیسه کې هم نه دي ته د نړیوال قانون سره ځان برابر کړه چې تا ته دې بیا څوک په لوړو سترګو په نړیوالو ځان نه ده ګټلی او ته یې ګټونکې د نړیوالو بلګزي صاحب خبرو ته راسو. بلګزي صاحب وویل چې یعنې امریکا په افغانستان کې داسې ماته وخوړه چې نړۍ ته یې ځانونه وشرمول. زه به درته ووایم امریکا دا فکر وکړه چې موږ سره ومنل امریکا تا ماته کړله نړۍ دې ماته کړله نړۍ تا ته پر ګونډو سودا اوس دغه د امریکا ماته ته منې که نه زه به درته ووایم که څوک دغونې پاور ولري دونې قدرت ولري آیا خپل په کور خپل امسایه ته دا د خولې جواب هم نسي ورکولی د وسلې جواب خولې پرېږده دې ته ماته نه وایي چې یو چا ته ماته ورکړې ماته هغه ته وایي چې ته دغونې پاور ولري چې ته د امسایه جواب هم وکړې نړۍ خو پرېږده یو هوایي پاور یو زمیني ته زمیني ته لاس په رسېږي ستا امسایه ملک دی په سوو دې درته وژني د هغه جواب نسئ کوئ هوایي جواب خو بیخي نه لري ته امریکا شئ امریکا په نړۍ باندې حکومت کوي امریکا هغه پاور دی چې یو ملک دې خلاف خبره نسي کوئ آیا که ته وایې ما نړۍ ماته کړې ده ما امریکا ماته کړې ده ستاسو امیر المؤمنین دې راولاړ سي ودې وایي چې زه د امریکا خلاف یم جنګ هم ورسره کوم اماده هم یم ماته دې ته نه وایي سپیشل فورس وروره غوږ ونیسه بحث به کوو خیر یو بل ته به غوږ نیسو آیا امیر المؤمنین صاحب ونه ویلې چې ټول اټوم چې رامنځته استفاده کوي موږ د خپل دین له شریعت له خپل عقایدو له خپل ارزښتونو نه اوړو شل دفعې داسې خبره نه ده کړې چې ته وایه راپورته شي داسې اټوم څوک لري خو امریکا لري اټوم څوک لري خو روسیه لري اټوم څوک لري خو چین لري اټوم څوک لري خو همدغه قدرتونه دي چې دوی ته بار بار دا خبرې ګورې یو حقیقتي دی غوږ ونیسه که ته غواړې امریکا نه ده ماته کړې یو دوه دلیل ووایه چې ولې نه ده ماته کړې یو خو صحیح د هغه امریکا چې کوم قدرت د هغه موږ منو چې امریکا په نړیواله سطح اقتصادي قدرت ده په نړیواله سطح یو نظامي قدرت ده په نړۍ کې ټولو باندې یو هغه څه دي چې افغانستان د جغرافیې باف چې ده د افغانستان د ملت کوم فکر کوم غزیان چې د تنال امریکا سره موږ نه وایو چې افغانان جنګ کوي هر هغه یرغلګر چې افغانستان ته راځي هر هغه څوک چې پردی افغانستان ته راځي له ټولو سره جنګېدلی له سکندر سره جنګ کړی له چنګیز سره جنګ کړی له انګریز سره جنګ کړی له روسیې سره جنګ کړی دا افغانانو کړی دا طالب نه ده کړی یعنی هر هغه څوک چې دلته پردی راځي د پردي په مقابل کې حساستونه او د دوی هغه احساس د دوی کوم ضمیر چې ده دا یې نه قبلوي دا تنا په طالب کې دا خبره نه ده چې موږ وایو طالب تنا امریکا سره جنګ کړی طالب سره خو همدا ملت ولاړو همدا خلک ولاړو په دغه باندې ته موږ ته ووایه چې امریکا ماته نه کړې زه درته وایم چې امریکا ماته نه ده خوړلې که ماته خوړلې وای ما به د امریکا وسله اوس نه وای په لاس کې ما به د امریکا معاش نه خوړلی ما به د امریکا پیسې نه خوړلی ما به د امریکا څخه حکومت نه غوښتلی سپیشل فورس وروره دا امریکا خپله ټرمپ ویلي چې افغانستان کې 88 میلیارډ اسلحه دې موږ پاتې دا باید موږ ته بیرته راکړي یعنې تېنه پاتې سوې ده یو یې درکوي یو بحث ده چې درنه پاتې کېږي دا د خو ته خپله سپیشل فورس یې ما په نظر طالب ماته ورکړې ده ته وایه طالب ماته ورکړې ده ته وایه طالب نه ده ورکړې د افغانستان ملت ماته ورکړې د افغانستان ملت ماته ورکړې د افغانستان ملت تر اوسه پورې د یو ملک په مقابل کې تر اوسه نه دی درېدلی د هغه لاسونه تر رسوي دي مقابل کې درېدلی نه دی درېدلی هغه د هغه لاسونه تر رسوي دي هغه ته ملت ته هېچا واک نه درکړی چې دا خوله خلاصه کړي په کومې دنیا کې چې ټول ملت واک لري دنیا کې نشته ده چې ټول ملت په یو هغه کې هغه واوسېږي سهم واوسېږي اوس ملت ته تا واک ورکړی دی خو د یو رهبري لاندې به یو کار کېږي بې له رهبري خو هېڅ کار سید اکبر وروره سیال صاحب آیا تا ملت ته واک ورکړی دی اوس لاسونه دې ورخلاص کړي دي ستا د یو ملک مات ورکړی ده خوله دې ورله خلاصه کړې ده
خو خلو لاسان د ټولو ته تړلي چې سپیشل فورس وروره ګوري واک فرق کوي که ملت راځي او نظام جوړوي یو نظام حاکمیت لري رهبری لري قوه لري قضایه لري اجرایه لري مختلف برخې لري ساختار د نظام ده آیا دا ستاسو نظام اوس د ملت څخه جوړ دی؟ زه به یو شی درته وایم سیال صاحب دا نظام چې اوس تاسو جوړ دی دا د ملت څخه جوړ دی؟ ولې د امریکا نه راغلي دي له لندن نه راغلي ملت بیا څوک چې د ملت خبرې ته غوږ نه نیول کېږي د ملت په خپل ځان ته بحث ده چې نه نیول کېږي خو د ملت نه جوړ سوی ملت څنګه خپله خوله خپله تړي؟ ګوره تا ویلو سي د طالبانو ټول هغه تشکیل یې 15000 کسان که نه تا ویل ما خو نه دي ویلي هغه خپله ارقام دې زه درته ږدم تاسو به وایي چې دا ټول 50000 کسان دي یا 15000 دي نن ولې د افغانستان دغه اوسنۍ اداره یا دغه اوسنۍ چوکاټ چې مخ ته یې موږ وړو تقریبا له 1,80,000 څخه اوړي څوک دي دا خو که چېرته دا ملت یې ګوره زه به درته وایم ګرانه که دې 1000 وه که دې 15,000 او که دې 10,000 وه ټول چې په کوټه یا په کوټې په شورا په هغو ځایونو کې چې پاته اوسېدل دا هغه کسان دي چې اوس افغانستان ته راغله اوس هم د امریکا په لاس کې دي دغه 45 میلیارده چې ورته هستي دا چا ته هستي؟ مخکې ما ته راځول اوس د ده ته هستي سپیشل فورس وروره ته چې وایې د امریکا په لاس کې ته خو موږ ته یو داسې یو شواهد مدارک وړاندې کړه چې دا د امریکا هم شواهد همدغه شواهد دی چې 40 میلیارده چې دا ورته هستي دا د څه لپاره هستي؟ آیا وسیلات ورته هستي؟ آیا یو کانټراکټ یې د یو څه ورسره کړی دی خو دغه معاشات چې ورته هستي خو زه تا ته اوس موږ یو دلیل وایي په دوحه کې ناسته وسوله په دوحه کې تړون وسو دغه معاهده امریکایانو ورسره منلې وه چې موږ بشري مرستې د افغانستان دغه ورسره ومنل سیال صاحب دغه ورسره ومنل چې جمهوریت تا ته په 1,00,000 کار کوي زه تا ته په 500,000 کار کوم دا خو ته وایې دا خبره خو ګوره په 2013 کې نه منله دا ورسره ومنله چې دغه خبره چې ته کوې ولې په 2003 کې نه منله سیال صاحب په 2013 کې دا ورسره ومنل چې جمهوریت تا ته په 1,00,000 کار کې زه په 50 کوم ځکه وکاله د هغه امریکایانو امنیت نیولي وو چې د ملي اردو سره شپه ورځ جنګېدل مګر د امریکایانو ټانکو ته بیا امنیت نیولي وو صاحب لنډه درته وایم کم کار دی موږ ته یو دانه بېلګه وړاندې که خپلواکي نه آیا دا 2 کاله د خدای دپاره د امریکایانو ټانکو ته امنیت نیولي چې پر امریکایي اتاک نه کوي او خپل افغان یې وژولی ګوره هغه خو معاهده وله که نه روان معاهده څنګه معاهده وه چې ته په افغانستان کې خپل افغانان وروڼه وژنې او د امریکایي امنیت نیسه دې ته خو معلومه چې هغه وخت لا ته عسکر شولې یو بل د غوږ به نیسو ځکه په دې وژلمه چې دې عسکر یې افغانستان په مخکې ته عسکر شولې سپیشل فورس او باس به کوو سیال صاحب محترم سپیشل فورس دا وایي چې دوی د امریکا د پارځانه کار کوي راځئ په دې حقیقت باندې وغږیږو چې دا خبرې لږ موږ راوسپړو چې دا حقیقت وایي که دروغ وایي دوستانو چې کله دغه حکومت حاکم سوی ده په افغانستان کې ما ته دې چا شواهد راوړل ګوره زه د ملت سړی یم نه وظیفه لرم هېڅ شی نه لرم مسافر یم که ما ته چا شواهد راوړل سپیشل فورس صاحب زه سر د سبا نه لایف نه راځم که خپلواکه نه ول که وطن پرسته نه ول اسلام پرسته نه ول د خپل ملت دپاره کار نه کوو یو شی ما ته چا وښوده چې ولا او که ته اوس ما ته راځې چې ولا دلته مکتبونه یې بند کړي دي یا په دې کې دا د امریکا ګټه ده یا پیسې ورکوي ګوره دغه پیسې
د ما 20 کال امریکا وطن راوړاند کړی دا بمونه را باندې وژلی ما د 200 ملکونو وزیران ناستل په دې باندې فیصله سوې ده چې دا پیسې به ته افغانستان ته ورکوې د ملل متحد د خوا نه دا پیسې ورکول کېږي دا د امریکا مفتې پیسې نه دي چې ما ته راځي بل د ما شتمني هلته چې دا پیسې ضبط کړې ده نیولې یې ده نو خبره دا چې د سپیشل فورس صاحب خپلواکه نو خپلواکه نو جواب درکم روس سره نه کېناستل کله چې عمران خان ګوره ما اجازه راکړه عمران خان خپلواکه نه و د شپې 12 بجې د چوکۍ نه کوز کو او په مابسې ورننه باسو هغه خلک خپلواکه نه محاذ وروره زه به درته وایم ته زموږ نظام خپلواکه دی آیا کوم کار مې د نړیوالو اصول سره برابر دی چې نړیوالو ستاسو دا خبره ومنل چې د افغانستان بودیجه دې تاسو ته درکړي کولی شئ درته وړاندې کړې ما ګوره سپیشل فورس زه درته وایم چې تاسو اول داخلي مشروعیت پیدا کړئ بیا نړیوالو اصولو ته مخې تاسو د نړیوالو اصولو برابر کوم قانون وړاندې کړي چې هغو د سره ومنله د نړیوالو یو داسې شی ماته وکړه چې موږ تاسو د نړیوالو لپاره کوم قانون او کوم اصول ورته وړاندې کړئ چې تاسو سره د ومنل نړیوالو ته ما د نړیوالو قانون تاسو د وسه هیڅوک نه پیژني ستاسو سره دا معاهده کومه وکړله کولی شئ چې یو ثبوت یې ماته وړاندې کړي نه سپیشل فورس وروره ګورې تا مخکې ویلې چې طالب مستقله نه ده که نه تا ویلې چې د امریکا راوستی امریکا لپاره دلته بیا وایه چې د نړیوالو اصولو پر اساس مخ ته ځي که چېرته طالب ځکه چې طالب لارې ته نه دی راغلی چې تر څو پورې خپل یو اساسي قانون جوړ نه کړي د خپل لارې ته را نه سي د افغانانو خبره وانه وړي د افغانانو هغه غوښتنې ونه مني هېڅکله په رسمیت نه ورسره پېژندل کېږي لیکن داسې رسمیت څه مهمه دی تا په نظر څه مهمه ده رسمیت ولې نه دی مهمه نه مهمه ده خو ته آیا ګوره دا اوس بمبار در باندې کېږي هېڅوک دې ولې غږ نه اوري ولې په جمهوریت کې بمبار نه کېږي په جمهوریت کې هېڅوک غم نه خوري ولې دې هېڅوک غم نه خوري مطلب هم دغه دی که وژه کېږي که څه کوه کېږي نړیوال د په کیسه کې هم نه دي ته د نړیوال قانون سره ځان برابر کړه چې تا ته دې بیا څوک په لوړو سترګو په نړیوالو ځان نه ده ګټلی او نه یې ګټونکی ته د نړیوالو ځان برابر کړه چې بیا د څوک لاس در واچي لکه پاکستان ته غوږ ونیسه مهرباني دا وخت ورکړه او په ډېرې بخښنې سره ګرانه او زه به تاسو سره داسې په ساده اصطلاح باندې یو څو خبرې ولرم اول خو سلامونه او احترامات سیال صاحب ټولو دوستانو ته سلامونه او احترامات ګوره وروره یو څوک چې په زرهاو کیلومتره دی او چېرته ځي او جنګ ته ځي ګوره دا جنګونه دلته مفته نه کېږي د امریکا چې افغانستان ته راغلی ده دا 20 کال د موجوده وه تاسې د هغې د ورځې د هغه د جنګ مصارف وسنجوئ او بیا په هغه په میاشتو وسنجوئ هغه بیا په کال وسنجوئ هغه بیا په کلونو وسنجوئ امریکا هیڅ وخت د افغانستان نه که په دې پیدلې چې دا ماتې نه خوري دا نه راوتله او دا یو اول دفعه دی چې په دغه د امریکا په تاریخ کې چې د امریکا دغه نظامي شتون چې ناکام شوی دی یعنې ډېر کلونه او ډېر دا یوازې دومره چې د اقتصادي هغه ملا د امریکا د افغانستان کې ماته شوې ده دا په هیڅ ځای کې د امریکا سره دومره دغه نه دی شوی یعنې دا طبیعي خبره ده سیال صاحب چې امریکا ماتې خوړلې ده وګورئ که امریکا ماته نه وی خوړلې آیا دا خپله دغه 20 کلن شتون د امریکا که سړی فکر وکړي دا دې ته ضرورت نشته دی دا خپله ماتې ده ځکه چې یو څوک چې یو 20 کاله چې هلته ځي هلته دغه مصارف کوي هلته دغه هر شی کوي او بیا د هغه ځای نه ماتې خوري راوځي یعنې که دا ماتې نه وي آیا په افغانستان کې به د امریکا سیاسي دغه اړیکې اوس وی بالکل دا ماتې ده که دا ماتې نه وی نو د افغانستان به چا په رسمیت اوس نه پېژندلی بالکل به پېژندلی خو بالکل دې ماتې خوړلې ده او موږ زه خواهش کوم سیال صاحب راځئ په دې موضوع باندې